د حدیث او رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې چې څوک په جادوګر کوډګر پسې لاړ او دته دی خبرې ته پوښتنه کو منی ولا نه لم تقبل له صلاه 40 ليله سلوخ شپې د موږ نه قبلېږي منی نه ګوره او دا چې تل دې چې جادو په لري کوي دی لازم خبر منی کنه منی به نو چې منی دغه څه حال دی امام احمد د حدیث راوړی دی چې څوک په کاهن په نجومي پالګر پسې ورغی فصدقه بما يقول او هغه څه چې ورته وایي هغه یې ومنل چې دې رښتیا وایي فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم د کفر وکړو اسلام نه خارج شو دا د منلو سزا ده د منلو ده او دا شر حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو امام ابو داود د حدیث راوړی جادو په جادو ختمول څنګه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هو من عمل الشیطان دا د شیطانانو کار دی یاره په ما خو جادو چې خو نور سره نه ځم خو چې جادو ختم کړم نو تا نه چې جادو ختموي خو هم جادو به استعمالوي که نه او جادو کې هغه کفر کوي نو خو ستا دپاره به هم دغه کار کوي که نه نقطه باندې ورسېدی که نو او دا زموږ په ملکونو کې نن سبا ډېر شوي دي